لیدلوری د افغانستان سیمې او نړۍ پر سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې او شننه. لیدلوری د خبرونه له امید رادیو پر 103.7 اف ام له کابل څخه اوري. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالی کمیسیون د تازه شمیرو له مخې له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15,000 کډوال په جبري توګه ایستل شوي او افغانستان ته راغلي دي. یاد کډوال د هرات د اسلام کلا د نیمروز ورېښمو پله د کندهار سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارې راستانه شوي چې له 254 کورنیو سره پر مرستو او د 200 سیم کارتونو ویشلو سربیره خپلو سیمو ته هم لیږدول شوي دي. یعنې د دې مرستو ترڅنګ دوی خپلو مینو یا اصلي سیمو ته هم لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق ویلي د افغانستان خلک په کافي اندازه ځورېدلي او د ښه وضعیت مستحق دي. لیدلوری پر همدې موضوع راڅرخي چې د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي ګلاب خان باز سره خبرې ورباندې کوم. باز صاحب سلامونه او بحث ته په خیر راغلی. وعلیکم سلام. په ایل بلدي ځای وکړو باز صاحب که را سره موافق وي چې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري راستنولو په اړه نظر څه دی؟ مننه. سلام او احترامات وسیل صاحب تاسو ته او د امید رادیو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ژوندي اوسئ. د مهاجرو مسایل چې ورباندې ډېر بحثونه شوي دي، بله دا بحثونه تر ډېره حده پورې پاکستان او ایران خپلې ګټې خپل اهداف په مخ وړي. هغوی په دغه وخت کې له مهاجرو سره ظلم شروع کړی ده چې موږ همیش په دې بحثو کې ورباندې بحث کړی ده او پاکستان او ایران باندې غږ کړی ده چې ګورئ د مهاجر سره ظلم د افغانان دي، دا د افغانانو له ذهنه نه وځي، دا د افغانانو له فکره نه وځي. ګورئ تاسو دې خبرو سره خیال وکړئ او دا مهاجر چې هلته درغلي وو دا د بین الملل د قوانینو مطابق هلته اوسېدل. دې ته د بین الملل لخوا چې هلته د اوسېدا اجازه او هلته کارډونه دا هر څه ورکړل شوي وو. ګورئ دوی د خپلو اهدافو دپاره نه یخ ګوري، نه ګرمي ګوري، نه وخت ګوري. یعنې داسې ظلم کېږي دغو مهاجرو سره چې هېڅ حد نه لري. باز صاحب کله کله داسې ویل کېږي چې دغه دوه هیوادونه اقتصادي ستونزې لري، خصوصا ایران باندې نړیوال بندیزونه دي، له تحریمونو سره مخامخ دی او د پاکستان په اړه هم کله کله دوی دا مسله یادوي او په تازه مورد کې ایران له نړیوالو ګیله کړې وه چې خپلې وعدې ژمنې یا ملاتړ له ایران کم کړی دی یا له ایران لازم ملاتړ نه کوي. تاسې دغه مسله اقتصادي یعنې دغه کومه پریکړه چې دوی کړې ده په دغه وخت کې چې تاسو هم اشاره ورته درلوده د دوی اقتصادي ستونزې واقعا بولئ که نه سیاسي پریکړه ده؟ قطعاً اقتصادي ستونزې نشته. دغه مهاجر چې دي افغانان چې هر ملک کې پراته دي، افغانان همیشه افغانانو د ځان دپاره کوشش کړی ده چې د ملل متحد لخوا چې ورسره کومکونه نه دي شوي، افغانان په خپله باندې افغانانو ته خدای پاک داسې یو هغه ورکړی ده چې افغانان همیش په فکر او سوال باندې ځان نه چلوي، محنت کوي، خواري کوي، زحمت باسي او د ځان دپاره یو څه شی پیدا کوي. دا یوه سیاسي پرېکړه ده چې دوی د دې دپاره دوی غواړي چې په دغه باندې له ملل متحد او له نور دنیا چې دوی پیسې ترلاسه کړي، ډالر یې ترلاسه کړي، لکه څرنګه چې دا مهاجر د دوی دپاره همیش یوه لنګه غوا اوسېدلې ده چې همیش دوی ته سودې ورکړي دي او همیش دوی په دغه باندې اتمي طاقتونه شوي دي چې دغو مهاجرو په سر باندې دوی موټروېګانې جوړې کړي دي، دغو مهاجرو په سر باندې دوی په دنیا باندې ځانونه پېژندلي دي چې دغو مهاجرو په سر باندې یعنې هر هغه څه دوی شوي دي چې دوی چې پرون هېڅ داسې نه وو. اما مشکل اوس چېرته ده؟ مشکل دا ده چې دوی ورته دې چې سیاسي ګټه اخلي او دوی راولاړېږي له دغو مهاجرو سره چې مهاجر اسلام کې د مهاجر کلمه تاسو واورئ، دا یو خپل جایګاه لري په اسلام کې. ګورئ نن دوی نه اسلامي هغه ته ژمن دي، نه انساني بشري حقوقو ته ژمن دي،
نه بین المللي قوانینو ته ژمن دي. باز صاحب نه دي له مهاجرو سره یې دا روان کړی ده چې اوس یې موږ تاسو وینو چې دوی نه یخ ته ګوري نه ګرمي ته ګوري. ډېره مننه. بندیانۍ یې په بندیخانو کې پراته دي چې اثر یې په یوه بندیخانه کې سړي په بله بندیخانه کې ګوري. دوی بیا یې راواړوي بیا دلته لار ورته بنده کړي. شل شپې دا مهاجر موټرو کې راشي. ګوري دا هغه ظلمونه دي چې دا اسرائیل او فلسطین سره نه دي کړي چې نن افغان مهاجرو سره کېږي. ډېره مننه. دغه ته به پاکستان او ایران متوجه کېږي چې ګوري دا افغانان دي او د افغانانو په ذهن کې یو ورې تاته څه پاته سو دا به بیا د همیش لپاره دلته پاته کېږي. مه کوئ دا ظلم. هلته پارلمانو غږ وکړه، پاکستان پنجاب باندې پارلمان غږ وکړه چې مه کوئ د دې مهاجرو سره ظلم. علماو غږ ورباندې وکړي چې د مهاجرو سره ظلم مه کوئ، مګر دوی هغه خپلې ګټې خپل اهداف مخ وړي او د هغو دپاره کار. ډېره مننه. دغو برخو ته به هم راشم وروسته، لکه څنګه چې تاسو ویل چې هلته هم ځینو بنسټونو خپل غږ پورته کړو. تاسو مخکې یادونه وکړه چې د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر دا کارونه کیږي. په دې برخه کې څومره بریالي وو چې امتیاز ترلاسه کړي؟ آیا وتوانېدل د کومه لاره چې انتخاب کړې ده غوره کړې ده له دې لارې امتیاز ترلاسه کړي دغه دوه هېوادونه؟ نو بس 48 کاله امتیازات ترلاسه کړي دي، په دې کې هېڅ شک نشته. په دې وروستیو کلونو کې دوی امتیاز ترلاسه کړي دي مهاجرو په سر باندې. همیش دوی امتیازات ترلاسه کړي دي. همیش دوی ما چې درته وویلي چې چېرته تاسو هغه وخت موږ ته یاد ده کله چې خلک پاکستان ته مهاجر سو، نو هغه وخت موږ ته یاد ده چې پاکستان موټروې نه لرله، پاکستان ښه موټر نه لاره، پاکستان هېڅ داسې څه نه لرل چې هغه باندې سړی هغه وکړي. یعنې په حساب وکړي پاکستان هېڅ هم داسې نه لرل. ایران عین شان د دغو مهاجرو په سرو باندې ګورئ، د دغو مهاجرو په سرو باندې دوی دغسې څه کړي دي چې نن دنیا ورته حیرانه ده. خبره دلته دا ده چې دوی امتیازات ترلاسه کوي، دوی د امتیازاتو لپاره دا کار کوي، دوی د افغانانو د افغان خاورې د بدنامولو لپاره دا کار کوي او دوی د مهاجرو سره ظلم کوي چې په جهاني لیول باندې ګورئ په دې خبره باندې وار وار په دوی باندې ټینګار وشو، دوی ته ګوتڅنډنه وشوه چې دا کار مه کوئ. ما دوی دوام ورکړی ده. ملک چې همیش ګیله کړې ده له ملل هېڅ څه کوو چې ملل دې ته به هم راشو. هېڅ داسې څه نه دي کړي چې هغه باید د دغو مهاجرو مبارک وي. ډېره مننه باز صاحب. دا چې ولې دا څه نه دي کړي چې د هېوادوالو یا د افغان کډوالو یا راستنېدونکو په ګټه تمام شي، په دې باندې به هم وروسته تم شو. دلته غواړم یوه بله پوښتنه هم همدغه د مقابل لوري د پاکستان او ایران د کړنو یا برخورد او چلند په اړه مطرح کړم چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویلي د افغانستان خلک په کافي اندازه ځورېدلي او د ښه وضعیت مستحق دي. دا څرګندونې په عمل کې څومره ثابت کړي دي؟ یعنې دا د دریځ تناقض دی که بل څه؟ قطعا داسې نه ده. دوی همیش خپلو یو څه یایي په عمل کې بس دا دوی ثابته کړې ده. دا دوی د افغانستان په خبره باندې بمبار کوي، بیا وایي چې موږ نه ده کړې. ګورئ دوی ته دا ګورئ دا 21مه پېړۍ ده. په 21مه پېړۍ کې یو شپږ کلن ټیپل په دې باندې کېږي چې نن پاکستان څه لوبه لوبوي د مهاجرو په باره کې، ایران څه لوبې لوبوي د مهاجرو په باره کې. ګورئ دا چا چې پټې نه دي، دا نن جهان په دې خبره باندې. اما دلته هم دوی خپل د نورو اهداف مخته وړي. دلته ګورئ دوی د نورو پروژې کاروي، دلته دوی د نورو د ګټو لپاره دا کارونه کوي. اما مهاجر همیش چې موږ مهاجرو په باره باندې پاکستان سره بحث کړی هغه دا ده پاکستان ته ویلي دي چې پاکستان مهاجر راواړوئ، مهاجر موږ غواړو، دا افغانان مهاجر دي دا په ټوله معنا غواړو. د ظلم اجازه تا ته چا درکړې؟ د ناروا اجازه تا ته چا درکړې؟ د بندیخانو اجازه تا ته چا درکړې؟ ولې دا کارونه کوي؟ ولې د افغانانو ذهنیت دې ته جوړوي چې بیا به دا د همسایهګي هغه خوند چې موږ اخیست دا به ونه اوسي او بیا به دا په ذهنیت په دښمني بدلېږي او دا دښمني به افغانان بیا هېڅ چا سره بدله نه کړي. ډېره مننه. بحث ته دوام ورکوو. باز صاحب درنو هېوادوالو د لیدلوري خپرونه له امید راډیو پر 103.7 FM اورئ.
بحث مو له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو پر لړۍ باندې دی. راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ګلاب خان باز صاحب. د ایران او پاکستان دا کړنه له افغانستان سره پر اړیکو څه اغېز کولی شي؟ دغسې د کوم وضعیت چې اوس ژمی را رسېدلی او دوی دغه چاره درولې نه ده، دا به څه اغېز وکړي د دواړو هیوادونو پر اړیکو یا د درې واړو هیوادونو پر اړیکو؟ تر ډېره حده پورې د دغو درې واړو هیوادونو په اړیکو باندې د مهاجرو راستنولو اغېز کړی هم ده او نور یې کوي. ګورئ دلته دغو دا فکر کړی و چې دا خوږ ګوته به موږ ونیسو او امارت اسلامي ته چې هر څه موږ یایو هغوی به راسره ومني. اما دا چې ونه ځکه چې امارت اسلامي ثابته کړه چې موږ افغاني ګټو څخه یې نه تېرېږو، موږ له خپلو ګټو هېڅ نه تېرېږو. موږ د خاورې ته ژمن یو او موږ د دې خاورې د ساتنې د دې خاورې د پالنې لپاره راغلي او موږ به دا خبره لکه څرنګه هم چې له ناټو له امریکا له خلاصه کړې ده دغسې د هر چا له مشکلات خلاصوو. که تاسو داسې فکر کړی چې موږ به دا خوږ ګوته نیولي او افغانان به بیا له موږ سره زموږ ټولې پروژې مني، داسې قطعا نه ده. امارت اسلامي چې کله ورته جواب ورکړ دوی په دې پوه شو چې اوس دا خوږ ګوته کار نه ورکوي، بیا نو دوی راولاړ شو د مهاجرو سره دا ظلم شروع کړی ده چې موږ تاسې ټول شاهدان یو او دا دنیا په دې دوست سترګو ورته ګوري او دا نه یایي چې دا ولې دا څه کېږي، ټولې تماشه کوي او د مهاجرو حالات ټول جهان. باز صاحب ستاسو خبرو ته په کتو په افغانستان کې د کډوالو راستنېدو ته چمتووالی څنګه ارزوئ؟ کاملا امارت اسلامي لا تر اوسه پورې ثابته کړې ده. ګورئ که تاسو چېرته د مهاجرو حالات ته زه ورغلی یم باډر ته، که تاسو حالات ووینئ هلته مهاجرو ته دومره تود هرکلی چې هېڅ یو کې تصور هم نه شي کولی. ګورئ هلته پښې مړۍ مهاجرو ته چې دوی خپلو سیمو ته نه تللي یو مهاجرو ته هلته پښې مړۍ ورکول کېږي، هلته اوبه ورکول کېږي، هلته د هر څه زمینه ورته مساعده شوې ده. هېڅ مشکل دا مهاجر چې راغلي دي دا یې نه لري انشاءالله تعالی. او امارت دا ثابته کړه چې که څوک رښتینی خدمت کوي خدمت داسې کوي. ګورئ بیا یې په خپلو موټرو کې وزارت دفاع په موټرو کې دوی ولایات ته انتقالېږي، ولایات ته رسېږي. ګورئ دلته په افغانستان کې د مهاجرو لپاره هېڅ مشکل نشته. دا افغانان دي او افغانان خپل وروڼه همیش دا تاریخ ثابته کړې ده چې افغانان خپل وروڼه په غېږ کې نیسي او په غېږ کې موږ دا خو زموږ مهاجر دي، موږ په ټول معنا دا خو په عزت او په ننګ او په ناموس په اسلام باندې هلته مهاجر شوي وو. دا خو څه د دې لپاره نه وو مهاجر شوي چې دوی کومه بله وجه لرله. باز صاحب څه فکر کوئ چې په داسې قضیه کې یا په داسې قضیو کې د نړیوالو سازمانونو خصوصا UNHCR د کډوالو سازمان چې دی د دوی رول څه دی؟ دنده یې څه دی؟ مسؤلیت څه دی؟ سازمانو لا تر اوسه پورې کوم رول چې دوی لاره هغه رول یې نه ده ادا کړی، قطعي یې نه ده ادا کړی. ځکه چې که رول یې ادا کولی نو پاکستان ته به هغه حقوق بشر چېرته دي چې د حقوق بشر ټیکهداران او د حقوق بشر نارې یې والي، هغه حقوق بشر چېرته دي چې دلته په افغانستان کې یوه خبره پېښېږي او بیا دوی جهان په سر اخیستی د سازمان ملل متحد میز باندې دوی ناستي شکایتونه کوي چې امنیت یو راغونډ په دغه باندې راغواړي. چېرته دي هغه سازمان ملل متحد چېرته ده چې دوی اوس دا غونډه راوغواړي چې دا مهاجر ولې په دې لوی پراته دي، ولې د مهاجر په کې سره ظلم کېږي، ولې د مهاجر له سیاست سره ظلم کېږي، ولې دا ظلم په ناروا باندې په دې یخ کې په بندیخانو کې یا موټرو کې ناستې شل ورځې دا ظلم پورې دا جهان ویني. موږ همیش په رسنیو کې هغه دا ده چې دا جهان څه اهداف لري دا نه دي معلوم، مګر امارت اسلامي ثابته کړه، ملیات یې ثابته کړه او دغو دواړه ځایګان ته یې ثابته کړه چې موږ چې تاسې اهداف په مخ یو نه شو، اما موږ که هر څه راځي دغه ته کار او آماده یو. انشاءالله تعالی دا افغانان دي، دا افغانان له افغانانو سره هر مشکل موږ سره کولی شو. یوه ګوله ده نیموي په دوی ته ورکوو نیمه خپله خورو، مګر د تاسو اهداف او د تاسو پروژې موږ نه منو
ټول عمر به یې ونه مني افغانان. ډیره مننه. تاسې مخکې هم د پخې ډوډۍ یا تیارې شوې ډوډۍ مسله یاده کړه چې له راستنېدونکو سره د دې مرسته کیږي، او لکه څنګه چې ما سریزه کې یادونه وکړه له 254 کورنیو سره مرستې شوې دي. ستاسو له نظره باز صاحب د راستنېدونکو کډوالو لپاره د دغو بیړنیو مرستو ترڅنګ تر ټولو لویه اوږدمهاله اړتیا څه ده چې باید ورسره وشي؟ اړتیاوې چې کومې اولینې اړتیاوې دي اولویت لري هغه ټولې هلته ورسره کېږي، ولې ځکه هلته دوی ته موټر اماده ده چې خپلو ځایو ته یې ورسوي، هلته دوی ته سره نقدي مرسته کېږي، هلته له دوی سره که ځای تیار نه وي هلته له دوی سره د ځای کومک کېږي، هلته دوی ته خیمې ورکول کېږي، هلته دوی ته ځایونه جوړ شوي دي په هغو کې د اوسېدا اجازه شته ورته. دا ټول هغه هلته دوی ته کریم ورکول کېږي، هلته دوی ته کارټونه ورکول کېږي. دا ټول خدمت دلته ورسره شوی ده. خو ماجر ګورې امارت اسلامي چې لا تر اوسه یې موږ مېړانه یادوو هغه دا ده چې ګورې امارت اسلامي نن دنیا په رسمیت نه ده پېژندلی. موږ سره کومکونه نشته. تاسو وګورئ دا امارت اسلامي په خپلو قاعداتو باندې دا کار کوي. ګورئ دلته په دې وطن کې په دې ملک کې بنیادي پروژې روانې دي هغه هم کوي، او دا ماجر چېرته تاسو له کومه بله ملکه دغه پاکستان او ایران ته ورلېږلي وي اوس به یې چیرې جهان نه اورېدلی وي، ټولې دنیا به یې چیرې اورېدلی. اما شکر الحمدلله دلته یو داسې حکومت ته چې هغوی د دغو مهاجرو په قدر باندې پوهېږي، د دغو د نام په قدر باندې پوهېږي او دغو ته خدمت کوي چې دا یې په عمل کې ثابته کوي. ډېره مننه. دې برخه کې د شتمنو او سوداګرو پانګوالو یا افغانانو هغه چې پانګوال دي او شتمني لري د دوی مسؤلیت څه دی؟ تر ډېره حده پورې وکیل صاحب افغان تجارانو خپل مسؤلیتونه تر ډېره حده ادا کړي. افغان یعنې زه معلومات لرم چې هلته هېڅ چا خپل هغه نه ده سپمولی، ټول رسیدګي کړې ده، ټول هلته رسیدګي کوي. ډېره حده پورې دغه تیار خواړه چې هلته ورکول کېږي مهاجرو ته په دغه کې هم د مهاجرو د حکومت د ټولو ګډه همکاري ده، دا په همکاري سره کېږي او دغو ټولو کړیم ده او کوي یې. افغانان په دې خبره کې کته یې شاته نه پاتې کېږي. ټول افغانستان د دغو مهاجرو سره ولاړ ده، هم وویل چې غږ کړی ده په دغو ظالم هېوادو په حکومتونو باندې هغه دا ده چې ګورئ دا به بیا افغانان په تاریخ کې دا خبره هېره نه کړي. ګورئ مه کوئ داسې چې تا وګوره یو وارې خو یایې چې ما پناه ورکړې ده، نو چې پناه یې ورکړې وه هلته چې تا ګټې وې، هلته تا موټرویګانې جوړولې، هلته تا ته ډالرې را روانې وې، تا کې د ډالرو سیلاب روان و دغو مهاجرو له وجې چې تا په سلو کې دي 10% مهاجر مصرفول، 20% د خپل ذات ایښي وو، 20% دارو ته خپل او هغه چې موټرن یې ستا وي هر موټرن چې راسته هغه ټول تاسو جمع کول. اما نن چې نن دا معلومه خبر ده تاسو اسلام معلومه خبر ده چې تاسو هم مسایطوب ته ژمن نه یاست، معلومه خبر ده تاسو بشریت ته ژمن نه یاست، ولې که ژمن وئ نن هم باید تاسو داسې نه وای کړي لکه اوس یې چې کوئ. جهان ته باید دا قناعت ورکړل شي او جهان دنیا باندې ګزارش کوو چې دغو مهاجرو ته باید د دغو مهاجرو د کومکو دپاره عبارت لاسنیوی وکړي او عبارت ته لاس ورکړي چې دا مهاجر ټول په صحیح معنا مدیریت کړي. ډېره مننه. ستاسو خبرو کې څو ځله د افغانانو مجبوریتونه او دا چې په دوی باندې څومره پروژې واخیستل شوې دې ته اشاره وشوه. داسې راپورونه هم خپاره شوي باز صاحب چې له دغو هیوادونو د افغان کډوالو راستنېدنه یا په جبري توګه د دوی ایستل له خپلو هیوادونو هلته پر اقتصادي پرمختګونو هم اغیز کړی. په دې اړه مو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې د دوی دغه نژمنتیا چې کومه نژمنتیا چې د افغان کډوالو د حقونو په برخه کې لري یا ژمن نه دي دې برخه کې په دوی باندې واقعا منفي تاثیر کړی دی د دوی راتګ په اقتصادي وضعیت باندې د دې هیوادونو؟ کاملا یې منفي تاثیر کړی. ګورئ هلته افغانان لکه ما چې سر کې اشاره ورته وکړه چې افغانانو هلته کارونه کول، افغانانو تجارتونه کول، افغانانو کاروبارونه کول،
افغانانو هم دوی وطنونه ورباندې آباد هم افغانانو خپل ځان چلاوه. اوس هغه کارونه چې افغانانو کول یا یې کړي دي دا دوی هم دغه خبرې ته حیران دي. ایران یو وخت وویلي چې موږ افغانانو سره چې دوی په پارلمان کې یو څوک جکس یې ورته چې ګوري دا مو اشتباه وکړه، تاسو که دلته ګوري د ایران په سلو کې تقریبا 40% دغه افغانانو جوړه کړې ده. ګوري خبره دلته دا ده چې دا اتمن تاثیر اچي، دا به تاثیرات ولري په دوی باندې. دوی به خو دوی ما څه درته وویل چې دوی هېڅ سترزمن نه دي او دوی په هغو پروژو باندې چې له باره ورکول کېږي، لا برقدرتو ورکول کېږي، دوی په هغو باندې کار کوي او هغه پروژې دوی ته په درد نه خوري. دا څه چې وکړو په همسایه‌توب کې دا به تاریخ یاد وساتي. ډېره مننه کور مودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ګلاب خان باز چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو پر لړۍ مو خپل نظر را سره شریک کړو. تاسو نه مننه. سلامت اوسئ. درنو هیوادوالو ستاسو نه هم مننه کوم چې دا بحث مو واورېدو. لیدلوری په همدې ځای پای ته رسیږي. تر نوې خپرونې او بل بحث مو په لوی او مهربان الله سپارم. لیدلوری د افغانستان سیمې او نړۍ پر سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې او شننه. لیدلوری